طالب ځواکونه مقاومتیان سر پورته کولو ته نه پرېږدي. بغلان کې د 2 قومندانانو په ګډون 20 مقاومتیان وژلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بغلان په اندراب دره کې له طالبانو سره په جګړه کې د مقاومت د جبهې د یو قومندان خیر محمد خیرخوا په ګډون 20 تنه مقاومت کوونکي وژل شول. د مقاومت جبهې د دغه قومندان او د هغه د ملګرو وژل کېدل تایید کړي دي. په همدې حال کې په اندراب کې سرچینې وایي چې د یکشنبې په شپه د طالبانو او د مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې جهادي قومندان خیر محمد خیرخوا چې پخوا د کورنیو چارو وزارت افسر و ووژل شو او وروسته یو شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. په اندراب کې د مقاومت د جبهې 2 قومندانانو له امو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې خیر محمد خیرخوا د اندراب په پل حصار ولسوالۍ کې له خپلو ځواکونو سره وژل شوی دی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په خپل فیسبوک کې دا خبر تایید کړی او ټینګار کوي چې ملګري به یې د وینې غچ اخلي. مسعود ویلي چې د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د مقاومت د جبهې له دغه قومندانانو څخه یو یې وایي چې طالبانو د شنبې په شپه په پل حصار ولسوالۍ کې د دوی پر کمپونو بریدونه وکړل، خو د یکشنبې په شپه د ځمکنیو هوا له لارې د طالبانو بریدونو زور واخیست. هغه وویل طالبانو د یکشنبې په شپه 2 بجې د ځمکې او هوا له لارې خپلو عملیاتو ته زور ورکړ چې د پرون ماسپښین تر 2 بجو یې دوام وکړ او په پایله کې قومندان خیر محمد او د هغه 20 ملګري ووژل شول. په بغلان کې سرچینې وایي چې د مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ نښتې شاوخوا 13 ساعته دوام وکړ. دوی وایي چې د مقاومت د جبهې د مهماتو له کمښت سره مخ وه. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قومندان خیر محمد خیرخوا او قومندان غازي مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او ووژل شول. احمدي د وژل شویو کسانو دقیق شمېر نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه 20 وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. په همدې حال کې په اندراب کې سرچینې خبر ورکوي چې په دغه نښتو کې 29 طالبان وژل شوي دي، خو طالبانو ځان ته د مرګ ژوبلې اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.